دغه ډېر ضروري دی چې موږ وخت ورکړو د خپل کوچني ته درګورتو مهم دا دی چې وخت ورکړو چې وخت چې راوېستي بیا خدای تعالی تا ته خپل درشي چې اوس چې شو اوس چې شو اوس چې شو اوس چې انا ابوهما صالحا وای د دې مور پلار ډېر ښه سړی و دا مور پلار د په سوره کهف کې د کیسه راغلی ده وای د دې مور پلار ډېر ښه خلک و نو الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وكان أبوهما صالحا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغه مارش بریک په کاناډا کې چې د کوچنیانو رخصتي ده دغه په باره کې زه غواړم چې څو خبرې سره وکړم. ګوره په کاناډا کې خو مارش بریک دی، په نیویارک کې په فروری کې کوچنیانو ته رخصتي ورکوي، په لندن کې به بل کمي، په سویډن کې به بل کمي، بعضې وطنو کې جلا جلا رخصتیانې دي. نو اوس دلته د رخصتي شروع شول، په هغه باره کې زه غواړم چې خبرې سره وکړم. دا مارچ بریک یوه ورته رخصتي ده. دا زموږ کوچنیان چې جي نه دوی وخت لري نه موږ وخت لرو، دوی په مکتبو اخته دي، په سټډیز اخته دي، موږ په کارو اخته یو، یا د کور یا د باندې په کارو اخته یو. نو په دغه سلسله کې ما کوشش وکړي چې ویډیو جوړه کړم چې زموږ دپاره پیرنټس دپاره مور و پلار دپاره بیخي یو ښه موقع ده چې دوی یو اوته رخصت شي. دا خبرې بیا درته وایم چې یوازې د کاناډا دپاره نه دي بلکې هر ځای چې رخصتي چیرې سوي که راځي د جیبه ده دغه خیال چې وساتي رخصتي یو نعمت دی، یو دغه نعمت باید سړی سم استعمال کړي. نو په ما چورتوالي په هغه باره کې ستاسو سره یو څو دوې درې خبرې وکړم. په دا ویډیو کې زه یو درې پوینټ چې په هغه باره کې خبرې کوم. درې خبرې دي. اول دا دی چې مور و پلار باید چې خپل اولاد ته وخت ورکړي، دا اوله خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه اولادو ته په دغه رخصتي کې باید چې یو ښه میلې ورکړي، هر څومره چې په وسه پوره ده. او درېیم پوینټ چې دی هغه مې د مغزو څه دی چې درېیم پوینټ کم یو، خو اوله خبره دا ده چې درېیم پوینټ دا دی چې دا وخت ورکوي، په دا وخت کې باید چې څه شی ورسره وکړي، دا درېیم پوینټ دی. نو دغه ډېر ضروري دی چې موږ وخت ورکړو د خپل کوچني ته درګورتو مهم دا دی چې وخت ورکړو چې وخت چې راوېستي بیا خدای تعالی تا ته خپل درشي چې اوس چې شو اوس چې شو اوس چې شو اوس چې شو، مګر دغه وخت نه راباسي ورته. دغه پرابلم دی غټ چې دغه مور دغه پلار دا دواړه وخت نور ته راباسي. نو خدای تعالی چې موږ وبخښي بل شي خو نسته، د خدای څخه بخښنه غواړو چې خدای موږ وبخښه څنګه چې د اولادو حق مو ادا نه کړي. مګر زه دا وایم چې اوس رخصتي ده باید هیڅ پیدا انزوا خو نو به هغه په وخت چې ورکو په وخت ورکول کې درګورتو اول مهم شی دا دی چې دې ته ښه لمونځ ور زده کړو. دا بعضې کوچنیان در اوسه پورې لمونځ سم نه دی زده. په لمانځه کې قرآن هم دی، په لمانځه کې رکوع هم ده، په لمانځه کې سجده هم ده، په لمانځه کې سلام ګرځول هم دي، په لمانځه کې اتحیات کښېنستل هم دي. نو دغه شیان باید چې ور زده کړو، خپله ورته وګورو چې دی لمونځ څنګه کوي، او خپل هم باید چې ستا زده یي چې د ښځې لمونځ دغسې دی، د نارینه لمونځ دغسې دی، یا د لور ته ور زده کوي یا زوی ته ور زده کوي. دوهم شی دې ته ښه دعاوې ور زده کړه. یقین وساتئ که مو اوس دعاوې ور زده کړلې د عمر دپاره د دې پاته شي، د دې په مغزو کې پاته شي. دغه یو وخت دی چې ښه دعاوې ور زده کړي. روژه مبارک هم را روانه ده، اوس لا ښه موقع ده دې ته د دعاو شوق ور پیدا کړي. زما درس ور په یاد دي، زه تقریبا د 18 کاله وم په کراچۍ کې د بس پر چت باندې پر سر باندې ناست وم، جنګلی بولیا شي چې بولې. نو هلته یو نفر زما درس پر په یاد دي درته ووایه سبحان الذي سخر لنا مال سبحان الذي سخر لنا. د 14 کاله وم که د 18 کاله وم دغه را زده کول در اوسه پورې الحمدلله ګرده ثوابونه درته رسېږي. نو دعاوې چې هر څونه په دغه وخت کې زده کړو د کوچنیانو دپاره ډېر مهم دی، بیا نو دوی په مغزو کې پاتې شي. نو دعاوې ور زده کول، لمونځ ور زده کول دا ډېر مهم شیان دي. او دوهم خبره دا درته کومه چې دغه کوچنیان چې دي دی اصلي چې پر عمل راځي هغه مور و پلار ته ګوره. ګوره دغه آیت چې ما ولي دا در مخه بیان کې ما ویلي دا خبره، خو بیا درته وایم وکانه ابوهما صالحا، وایي د دې مور و پلار ډېر ښه سړی وه. دا مور و پلار د په سوره کهف کې د کیسه راغلی ده، وایي د دې مور و پلار ډېر ښه خلک وه. نو په دغه سبب حضرت خضر علیه السلام د دې د خزانې حفاظت وکړي. نو وایي که ته ښه یې مور ته ویل کېږي، پلار ته ویل کېږي، که ته ښه یې ستا د اولاد
ټول کارونه خدای تعالی ورسمي. نو درګور ته ښه طریقه په دغه رخصتي کې دا ده چې پریکټیکلی دې ته عملا ښکارا کو چې زه قرآن دغسې ویل کېږي، دعا وي دغسې زده کېږي. یو دا دی چې موږ ورته وایي چې وکړه دا کار وکړه، نو هغه دونه تاثیر نه کوي که نه خپله چې ته وکړي. دوهم کار دا دی چې ما وویله چې دی بوځي د باندې بوځي. ګوره دا دې ته چې وخت ورکړو، زما درست پورې په یاد دي نعمان علي خان د کراچي د نیویارک یو بیان چې کوي نفر د ویله ول ما کوشنیان د مکتب سره راپورته کړه، روان یم بېرته. ول زه پوښتنه زه کوم هاو واز یور ډے، دا څنګه ول بس دا اوږې راته شروع وه، دا واز ګوډ، خبرې نه راسره کول. ول دا هغه کوشنی دی چې د زما سره غوښتل چې خبرې وکړي، نو ما وخت نه درلودی. اوس بیا چې زه غواړم چې د ده سره خبرې وکړم، اوس بیا دی وخت نه لري چې دی زما سره خبرې وکړي. نو ستاسو سره ټولو سره دا ګزارش دی چې دغه وخت چې موږ ته خدای تعالی راکړی دی رخصتیانې، نو عادي علما هم شته، زما سم پوښتنه کولی شوی، نور علما هم شته چې دې ته چی شروع شو لیست جوړ کړي. دا لیست جوړ کړي، ګوره دغه نه دعاوې دي، دا د کښېنستو دي، دا د بجېدو دي، دا د ډوډۍ، دا لیست جوړ کړي. سورتونه دي لیست یې جوړ کړي، د دعاو لیست جوړ کړي او وخت ورکړي او یقین وکړي دا زموږ سرمایه ده، دغه اولادونه دا زموږ سرمایه ده. خدای تعالی به دنیا و آخرت را سم کې. او آخر دا د شوم دا مدرمه هم د شوی ده، خو بعضو به شاید نه اورېدلې. دغه دعا په سجده کې وایست ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. او بیا به دا درته هم احمد لاهوري رحمه الله دا ویل استاد زی ډیر نیک دی، خلکو ته استاد زی ډیر نیک دی. او زه چې لمونځ کوم د لمانځه په آخر کې د سلام د ګرځېدو در مخه دغه دعا وایم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. نو په دغه رخصتیانو کې د دې ډېر په خیال ساتو، د باندې غواړي د باندې بوځه څه چې حلال اکټیویټیز دي، حلال کارونه دي، مخ مرا ګرځوي اسې بیا یاست مګر دا نور شیانو مر زده کوي. خدای تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. اول چې خدای موږ مور و پلار نیک صالح کړي، هغه زموږ سره سوال کتاب کېږي په قبر کې. بیا چې الله تعالی زموږ اولادونه نیک او صالح کړي، مانند یو انا سره خبرې کولې ماشاءالله خپل د جیل مسیو حافظ قرآن سره، نو داسې خوشحاله او داسې خوشحاله. دغه شیان دي، دغه سرمایه ده. خدای تعالی د هر یوه ځای حافظ کې، عالم کې، ډاکټر دی کې، انجینیر دی کې، خدای تعالی یو ځای ته ورسوي. جزاکم الله خیرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.